نظریه دا ده هغه مذهبي نظریه ده چې خلک چې کوم دي کنه د آدم علیه السلام اولاد دی او دوی چې کوم دی نو د خور او د السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونه دغه ملحد دا خبرې تاسو واورئ، زه جواب کوم. نظریه دا ده هغه مذهبي نظریه ده چې خلک چې کوم دي کنه د آدم علیه السلام اولاد دی او دوی چې کوم دی نو د خور او د رور د مباشرت نه پیدا شوي دي. مباشرت خو بیا عربي ټکی ووایو، خو لکه مطلب دا دی چې خور او ورور خپلو کې ملاو شوي دي او هغوی نه د انسانانو راخواره شوي دي او ټول انسانان چې کوم دي که نه نو یو قسم له ارمونې دي. لکه اوس که د ورور او خور نه څوک پیدا شي که نه نو دوی ورته ارمونې وایي که نه نو زه د خور او ورور نه پیدا شوي یو طرف ته د ارمونې چې کوم ټیک دی که نه دا په تا باندې لګي او بل طرف ته چې کوم دی که نه دا ارتقا د ایولوشن چې ورته وایي که نه چې دغه چې کوم جراثیم وو په سمندر کې او هغه رومیان ترېنه جوړ شو وغیره وغیره هغه بیا ځمکې ته راغله او هغوی چې کوم دی په ځمکه کې دغه وکړو دا مطلب د دې ارتقایي عمل نه تیر شول او دې حد ته راورسېدل که نه کوم ته چې د شادوګانو اولاد وایي. محترم ورونه دا ملحد په دې ویډیو کې وایي ګوره وایي زه تاسو ته دوه خبرې پیش کوم. یوه دا چې انسانان چې پیدا شوي دي د آدم علیه السلام نه وروسته د هغو اولاده یو بل سره به نکاح کوله، هغوی نه پیدا شوي دي. یوه دا خبره او یوه دا چې انسانان دا د شادي نه پیدا شوي دي. محترم ورونو یو ډاروین یو کس تیر شوی دغه دهریانو مشر کتاب یې لیکلی اوریجنز آف سپیشیز په نوم باندې چې دا مخکې نه عیسایي او بیا په دې خپل مذهب باندې شکونه پیدا شو. ځکه عیسایت خدای د ساینس خلاف به و هغه، ځکه هغه د انسان جوړ شوی کتاب و. نو بس بیا دا عقیده جوړه کړه چې هېڅ الله شته نه. بیا کتاب یې لیکلی اوریجنز آف سپیشیز په نوم یو تیوري پیش کړی چې انسانان چې دا پیدا شوي دا د شادي نه دا مئی څنګه پیدا شو، لکه وایي داسې بل غټ ځینې جمپ وواهه وزرونه د مارغان وشو. کتاب که څوک وګوري د دوی د مشر باندې به دومره خندا تاسو کوي نو دی لا کشران دي، خو دا دي احمقان دي. د ځمکې په سر احمق انسان دغه دهریان د کمونستان او دای محترم ورونو نو دا خبره کوي وایي چې ګوره د انسان نه پیدا شي دا به ښایي موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ د انسان نه پیدا شو. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. دا د الله سبحانه وتعالی امر و چې هغه وخت کې دا اجازت و چې دا خور ورور دا سر نکاح کولی شي. دې کې شرعا کم قباحت دی؟ زه دا د ستا یو جواب وروسته کوم. کم قباحت پکې زموږ په شریعت کې دا منع شوله. موږ تا ته وایو چې ته په دې باندې اعتراض کې چې ته د شادي نه پیدا یې په دې باندې خوشحال یې. موږ تا ته وایو چې ته د خور سر نکاح ولې نه کې، اوس وخت یې ولې نه کې؟ مونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو شریعت منې کو. ته چې د آدم علیه السلام د اولاده په نکاح باندې اعتراض کې تا سره کوم دلیل دی چې دا عقلا او نقلا دا غلطه خبره ده؟ یا اوس یې ته ولې نه کې؟ مونږ خو چې یو مونږ دا وایو مونږ د الله سبحانه وتعالی بندګان یو، هغه مونږ ته کوم امر کوي هغه ته مونږ آمنا وسلم نه وایو. مونږ اوس منې شوي یو، شریعت مونږ منې کړي. تا ته مونږ یو ای ملحده تا سره په کور کې خور ده ښه ښایسته ده، عقل دا تقاضه کوي چې هلکه دا ښایسته ده، عقل دا تقاضه کوي چې دا مفته ده، عقل دا تقاضه کوي چې مانه پې خرچه نه کېږي. نو ته ولې هغې سره سکس نه کوې؟ ساده الفاظ به استعمالو. ځکه نکاح میکاح او تصور نشته. چا ویلي چې نکاح به یو شی او دوه کسه به یو ځای کېږي؟ دا خو زه بالکل ما نه منه. ولې زه خرچې وکړم؟ مفته د خلکو په اصطلاح کې موږ ته یو شی میلاویږي د ستاسو د دین او د مسلک مطابق. عقل خو دا تقاضه کوي، عقل دا وایي، عقل سره دا موافق خبره ده چې کور کې دا مفته ده، کور کې دا بې پیسو ده، کور کې د خرچه مې پې نه راځي. نو ته ولې خپل خور سره سکس نه کوې؟ ته څه شي منې کړی؟ موږ ته خو اسلام د امر کړی چې دا کار ونه کوې. ګوره موږ ته اسلام امر کړی چې دې کار نه به ځان ساتئ. موږ ته اسلام وایي چې نکاح به دغه د خلکو سره کې. تا ته موږ وایي ملحده. په کوم عقل او په منطق باندې ته دا شی دا منع ګڼې او ته وایي دا بد شی دی؟ تاسو دهریان خدا وایي چې لکه هر هغه شی چې زموږ د عقل خلافي هغه موږ نشو منودلی. نو تاسو وایي چې الله موږ نه لیدلی دی، نه اورېدلی دی، نه محسوس کړی دا شپږ سنسونه چې کوم دي. نو زموږ څنګه الله ومنو چې الله شته دی؟ نو موږ تاسو ته وایو چې ته خور سر نکاح ولې نه کې؟ خور دې مفته ده، خور دې ښایسته ده، خور دې په کور کې ده. نو سبا نه ورسره شروع شه سکس ورسره کوو. موږ چې منو موږ شریعت منې کړي.